لگزان کی راول جذبه د مسلمان څناڅه احساس د ممر کوا ځان کا عیان څناڅه احساس د ممر کوا ځان کا عیان څناڅه لگزان کی راول جذبه اولنۍ خبره دا ده چې نوی کال را نږدې سو راورسېدی 2022 به ختمیږي 23 به شروع کیږي زما خپله هم دغه خبره ده او د تانیه سیسپي صاحب مطلب خاص پر دا خبره باندې چې دا خلک آګاه کو په دې باندې چې یاره دغه رسم مناول جوړول دا د چا دی عزیزانو د الله رسول فرمایي زما امت به د 1300 خلکو پر لار باندې داسې رواني چې لویش پر لویش غز پر غز قدم پر قدم به د دې خلکو پر لار رواني حتی که هغه خلک د کربوړې په غاره ننوتلي وو زما امت مسلمانان به هم په هغه غاره ورسې ننوځي ابو سعید خدری فرمایي وای ما پیغمبر علیه السلام ته قلنا یا رسول الله الیهود والنصارى دا ته چې کومه خبره کوي چې زما امت مسلمانان به د 1300 خلکو پر لار رواني یهودو نصارا شه وای پیغمبر علیه السلام ما ته ویل قال فمن نو څوک شه د بخاري او د مسلم حدیث دی اوس دغه کم نوی کال چې را روان دی ځوانان را واخلا زموږ د علاقې مسلمانان را واخلا بلکې د تمام جهان مسلمانان را واخلا اغه دا ورځ په پیرنګو را واخلا په نارو را واخلا په شرو را واخلا په شکایتو را واخلا دا ته ولې کوې موږ به لږ خشه په دې خبره سر خلاص کړو چې ګوره زه مسلمان یم یهود نصارا کافران دي نو که یهودو نصاراو د یهودو نصاراو چمونه نه کول د مسلمانانو چمونه کول نو هغه ته بیا یهودي و نصراني ویل جایزه ده نه ده جایزه نو که یو مسلمان د یهودي و نصراني چمونه کوي نو بیا و دې ته مسلمان ویل جایزه ده ولې د الله رسول فرمایي زما امت به قدم به قدم لویش پر لویش غز پر غز د یهودو نصاراو پر لار باندې روان سي د بخاري او د مسلم حدیث دی او بالکل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه فرمایلی دي او د امت هغه خبره پر خپل غاړه اخیستې ده او ورپسې دي خبره داسې ده عزیزانو دغه نوی کال چې اوس را نوی کیږي دا عیسوي کال بلل کیږي تېره جمعه موږ ته خبره سره سوې وه دا عیسوي د عیسی علیه السلام د پیدایش د یهودو د نصاراو خپلې خبرې دي د مسلمانانو سره یوه ذره تعلق نه لري که تعلق لري زما او ستا سره سنه هجري تعلق لري چې هغه د محرم څخه شروع کیږي تاسو خپله اندازه ولګوئ چې دا زموږ نوی کال د مسلمانانو چې سنه هجري بلل کیږي دا یهودو نصاراو ګرد سره د دې ذکر په دا خپلو مجلسو کې کوي نه دی کړی نه خبرنامه را واخله نه د دوی پروګرامونه را واخله نه د دوی هغه د دوی مجلسونه را واخله په هغو کې دا کافران زما او ستا د کال ذکر هم نه کوي نه مې هم نه اخلي او ما او تا تر دې کافرانو زیات په د دوی په رسم کې چې د هغه ورسره شریکان کېږو دا د کوم ځای انصاف دی ګوره یو انسان دی بل حیوان دی نو انسان به د انسان چمونه کوي د حیوان چمونه به نه کوي دا معلومه خبره بل مسلمان دی بل کافر دی مسلمان به د مسلمان چمونه کوي د کافر چمونه به نه کوي که انسان د حیوان چمونه شروع که مجھے چش بولو مجھے دا بیادبی دی ډیر معافی دا بوده دی دا وش دا سپی دی او بیا که مسلمان را ولاړ سو د کافر چمونه شروع که بیا مجھے چش ورته ووایو لږ خشه د خپل ایمان بچاو کوي ملایان مه ښوروئ د خپل ایمان غم وکئ نو دا ته چې کله د دې کافرانو په نقش قدم روان یې ستا څه فکر دی په آخرت کې به مسلمانانو کې شماري د الله رسول فرمایي زما د فضل جلال سره قسم یې که تا په دنیا کې د کافرانو چمونه کول په آخرت کې ته په مسلمانانو کې شمار سي د الله رسول فرمایي دا نشي کېدلی
بالکل پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي دا نسي کېدلی که یې بیا هم نه. او بیا عجبه خبره دا ده عبدالله ابن عمر فرمایي رضی الله عنهما وایي که چیرې یو مسلمان ولاړی د کافرانو په وطن کې خپل کور جوړ کړي او بیا هلته اوسېدی د کافرانو په رسم کې په تهوار کې په مجلسو کې شرکت کوئ لکه نوروز راواخله لکه کرسمس راواخله لکه د دوی نور تهوارونه و رسمونه راواخله. عبدالله ابن عمر فرمایي زما د په خدای سره قسم یې که ته په داغه حال کې مړ سوې په داغه وطن کې مړ سوې په داغه ملک کې مړ سوې داغه د کافرانو په مجلسو کې ناست مړ سوې په خدای دې مې قسم یې د قیامت په ورځ به ته په یهودو نصاراو کې راپورته کېږي. زموږ څونه ډېر مسلمانان په بارو ملکو کې اوسېږي منم مجبوری به لرې عذر به لرې یو خبره به لرې خو لیکن بیا که ته د په کرسمس کې شرکت کوې که ته د په نوروز کې شرکت کوې د دوی په تهوار کې شرکت کوې نو عبدالله ابن عمر فرمایي د قیامت په ورځو په هغو کې راپورته کېږي. صحیح سلو. بیا عجبه خبره دا د عزیزانو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وای کوم سړی چې د کافرانو پر لین پر خبره پر مجلس پر قدم روان دي د هغه څو تاوانونه د موږ ته راښولي دي. اول تاوان یې دا دی چې کله یو سړی د یهودو نصاراو پر لار روان یې خود به خود ته د صراط مستقیمه څه واوښتلې بس ډایرکټ ته د صراط مستقیمه څه لیرې سوې. دا یوه خبره. دویمه خبره شیخ الاسلام فرمایي هغه دا ده چې ته کله د کافرانو پر نقش قدم روان یې نو ستا به بیا له اسلام نفرت کول کیږي. د کافرانو له اسلام نفرت یو ته د کافرانو پر لین روان شي د مسلمانانو لار به تا ته بد ښکاره کیږي ستا به له اسلامه بد وسي. او درېیمه خبره دا ده چې ته د کافرانو پر لین روان یې کافر به نور جرار سي نور به دی زړور سي چې ګوره زما پر لار مسلمانانو هم را سره روان دي نو ما ته څه پر دې باندې عار دی زه ولې وشرمېږم پر خپله لار. دا شیخ الاسلام فرمایي درې خبرې ډایرکټ په تا کې راځي چې ته د کافرانو پر لین روان یې. اوله خبره دا ده چې ته د صراط مستقیمه څخه خود به خود ولاړې لیرې سوې. دویمه خبره دا د ستا به له اسلام نفرت کیږي. درېیمه خبره دا د کافر په زړه کې له تا خوشحاله دی چې ګوره دا سړی هم زموږ پر لار روان دی زه خو روان یم چې روان یم. بیا یهود و نصارا نه دي. الله فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى یهود و نصارا له تی راضي کیږي نه حتی تتبع ملتهم تر څو یهودي و نصراني سوی نه یې. د الله رسول ته الله فرمایي ته ورته وایي قل ان هدى الله هو الهدى هدایت هغه دی چې کوم الله موږ ته راښولی دی قرآن دی د محمد رسول الله طریقه ده. د دې په اخوا باندې هدایت لټول دا په تورو تیارو کې لمر لټول دي دا کېدلی نسي عزیزانو. او بیا عجبه خبره دا د عزیزانو عبدالله ابن عمر فرمایي ما یې وخت د یو یهودي څه پوښتنه وکړه ایمان یې راوړی اسلام یې راوړی مسلمان سو زموږ سره ډېره ناسته ولاړه وله په دغه یهودیت کې وایي ما پوښتنه ځینې وکړله چې تا دا یهود خو د مسلمانانو دشمنان دي ول تا زما سره څه دشمني کوله ته خو تر ډېره زما یار وې زما دوست وې ما خو ستا دشمني نه ولیدله. ول د یهودي ما ته ویلې ول ما چې اسلام نو راوړی نو زما په زړه کې خو ستا سره دشمني و عناد و بغض و ول ما تا چې به یو ځای سره روان نو زما خو په تا وس نه رسېدی زه به ستا پر سایه لوړ در سره روان ستا چې به کومه سایه وه په لمر کې به زه پر هغه روان ولم مارشت د ده سایه خو مې تر پښو لاندې ده. عبدالله بن عمر فرمایي زه حیران شوم چې او هغه یهود چې دومره زهریله دي دومره بد دي دومره د اسلام سره دشمني لري نو هغه په یاري و په دوستي کې څه چمونه کول. په عبدالله ابن عمر یې وس نه رسېدی دی به راولاړ سو چې د ده به سایه و پر هغه یې قدمونه یې ښول چې ستا سایه خو زما تر پښو لاندې ده. یهود به رالو د پیغمبر علیه السلام مجلس لرم نو په کسته بیا هغه چینک وکړي چینک چې کوم هغه نزی بلل کېږي نو د دې به دا کوشش ونو عجیب آباد څنګه کیسه ده څه نه درته وایم راس ما میراب له راځي ناوخته را روان دلته ځای کې ورو ځای کې
نو ځای نشته نو چې کینې لوړ حال خالي دی صفا غالۍ اوارې دي چې ته خدای پاک یخ ته ناست یاست نو څه پیښه ده ورور عجیب آباد اوس ته به وایي چې دا مولوي صاحب ولې دا خبره وکړه اوس که یو سړی رالی ستا تر وږی پښې واړل هغه ته هم چې مه راځه بیا ستا سر خلاصېږي اوس سر نه خلاصېږي نو دغه یهود به رالو د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې به ناستو څه به کول چینک چې کوم به نژی نو مسلمان چې دغه چینک وکړي نژی وکړي نو موږ وایي یرحمک الله پر تا دې رحمت دی بیا ویهدیکم الله دا یهود به په کس رالو چینک یې وکړي چې پیغمبر علیه السلام موږ ته دعا وکړي پیغمبر علیه یرحمک الله نه ویل یهدیکم الله الله دې ول هدایت درته وکړي دا صرف د پیغمبر علیه السلام زیرېدی مقصد و بیا بله خبره دا ده چې دغه یو کافر کره ولاړ سو د اختر په شپه یې شاپینګ کوئ کوچنی اختر یا د لوی اختر بیا بل کافر ورته ووایي چې دا څه کوي هغه وایي سبا د مسلمانانو اختر دی نو زم شاپینګ کوم هغه وایي نو ته مسلمان یې وایي یا نو بیا تا ته څه درپېښه ده اوس د دغه کافر په کافرانو کې څه حیثیت دی چې دی د مسلمانانو چمونه کوي هېڅ حیثیت یې نشته و نو که مسلمان د کافرانو چمونه کول نو د الله او د رسولو د اسلام په نگاه کې ته چی ستا څه حیثیت او ته دوی خوشحاله کوې الله اټله فیصله کړې ده چې تر څو یهودي سوی نه یې نصراني سوی نه یې در ساته دا یهود و نصارا له تا راضي کېږي نه او بیا دا څونه بده خبره ده چې موږ د نوي کال مبارکۍ وایي مبارک 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 د چیش مبارک ما خو تیر کال په ذلت و په رسوایي و په دباغۍ و په خانه خرابۍ باندې تیر کړی دی نو دا در روان کال زه په هغه ننوتم په هغه خانه خرابي باندې تو ما ته مبارکي راکوې د چا چې په کور کې زوی پیدا سوی دی ما ورته به مبارکي ورکړو که د چا په کور کې مړی سوی ته ورسې مبارک مبارک هغه د چیش مبارکي دې راکړه ما ټول زما په کور کې تاوان سوی دی نو زما ستا په ژوند کې دا کال تیر سلو خالص په ذلت په رسوایۍ مې تیر کړی ته ماته چیش مبارکي راکوې ته خدا ووایه انا لله و انا الیه راجعون کال تیر سلو بیا تا ته دا چا در ښوولی چې ته د کال مبارکي و چاته ورکوه دا د انګریز زامن نه دا د انګریز متاثره یا نو پروا نه لري څه پروا لري دی موږ ته مبارکي راکوي صحیح ده بیا دا زموږ خلک نه دي هره جمعه سهار اسټیکران جوړ دي جمعه مبارک جمعه مبارک دا خبرې چا در ښوولې دي موږ خو محمد رسول الله لرو په سره غرمه بنا سړی په سترګو بنا دی هغه کډې تور ولوېدی دا د چا کسور دی د لمر کسور دی که د دې سړي کسور دی تا په سره غرمه په سپینه رڼا کې تا کډی نه لیدی نو ما او تا د محمد رسول الله په شکل کې په صورت کې د هدایت لاره وینو او د هغه باوجود راولاړ سي بیا د مبارکۍ ځای نه په کوم ځای کې د الله رسول مبارکي ویلې د هلته به مبارکي وایو په کوم ځای کې د الله رسول انا لله و انا الیه راجعون استرجاع چې کوم بلل کېږي ما ورته به هغه وایو دا چا در ښوولي جمعه مبارک جمعه مبارک بیا جمعې لمانځه بعد خاص داسې خلک شته د جمعې لمانځه بعد روغبړ سره کوي جمعه مبارک جمعه دا چا در ښوولي دي ما تا خو د جمعې مخکې سره ناست و نه جمعه ونه مبارکه ونه شی و د جمعې لمانځه بعد راوغورځېدې جمعه مبارک دا د چا چمونه کوې دا چمونه پرېږدئ یاره که دا منې چې الله واحد لا شریک ذات دی زما رب دی که دا منې چې محمد رسول الله خاتم النبیین دی زما نبی دی بیا د محمد رسول الله او د الله لاره په مخه وا که نه زه د یهودو نصاراو سره د مبارک سه د جهنم چې ته پر هغه لار روان یې جهنم ته به رسېږي نو لکه کافر چې زما او ستا په عباداتو کې د اختر ورځ راواخه د اختر شپه راواخه زموږ ته یې چمونه نه کوي نو مسلمانه ته ولې د کافرانو چمونه کوي په عقایدو کې په عباداتو کې په رسم کې او په تهوار کې د کافرانو سره یو شی کېدل دا ناجایزه ده حرامه ده قطعا به نه کوئ او بیا به دا پیرنګونه خو به بیخي نه کوئ ولې وجه دا ده تا پیرنګ وکړه مست یې نو دا ستا ګولۍ ولاړه مسلمان نه در ښیم په یو یهودي کې ونشته په نصراني و په سیک کې ونشته په قادیاني کې ونشتله زه انسان نه در ښیم په سپي و خنجر کې ونشتله سپی دې ګټ کوي سپی دې ړوند کوي تا ته څه فایده در ورسېدله لږ ښه سوچ وکړه ځکه ستا سر په دې خبره نه خلاصېږي
نو په دې خو د سر خلاصي چې بل څوک پیرنګونه کوي هغه مړه ګولۍ راله ستا په بچي خدا نه خواسته په ورور په بابا او په ادي کې ولګېده بیا دا خو د زړه تلویږه و دا څو عمر مخکې ما وختي خبره ورته کړې وه درته چت پر سر باندې هغه مستې په ګرمۍ کې پرېوځو خلک پرېوځي نو یو کښنۍ دې تر ډېره بېده د سهار نه راپورته کېږي اخر چې مور ورله ویې کتل چې کښنۍ ولې نه راپورته کېږي په سر کې مړه ګولۍ لګېدلې وه هغه هلته مړ ولو دا د دې پوښتنه به له چا کول کېږي صحیح ده نو د یهودو د نصاراو چمونه به نه کوو د محمد رسول الله چمونه به کوو که مې د محمد رسول الله چمونه کول ایمان مې درلودی په خدای دې مې قسم یې موږ د محمد رسول الله ملګري په آخرت کې او که مې د یهودو نصاراو چمونه کول به قول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدای دې مې قسم یې د چا په یهودو نصاراو کې ونه پورته خلاص و خبره بالکل راوتنګه نسته چش راوځي پر چش راوځي خیر دا خبره ختمه شوه عزیزان